کتاب 15 دقیقې، لیکوال خالد زدران. دوهمه برخه، میلمه او امریکایي ټانګونه. زموږ په حجره کې د ډاکټر نصرالدین حقانی درېیمه ورځ وه. دوه نور ملګري په لومړۍ ورځ ترې رخصت شول او دی له موږ سره یوازې پاتې و. کله ناکله به محمد حسین ورته راغی او د نږدې ملګرو پیغامونه به یې ورسره تبادله کړل. ډاکټر صاحب به د شپې لخوا په حجره کې بیخي یوازې و. زه به د شپې تر ناوخته ورسره ناست وم. سهار مهار به کله ناکله بیرون وتلو چې پام مو بدل کړو. ډاکټر صاحب به د بیرون تګ پر مهال داسې لباس کې ګرځېده چې خپلو نږدې ملګرو به هم نه وای پېژندلی. هماغه توره ږیره یې لنډه کړې وه. کله به چې چا له ما پوښتنه وکړه دا څوک دی، ما به ځواب ورکړ چې دا زموږ خپل دی، نوی له پاکستان راغلی او کورنۍ یې هلته د مهاجرت ژوند کوي. یوه ورځ غرمه د شمال په غاړه زه او ډاکټر صاحب ته وتلي وو. لویدیځ لور ته د موټرو یو اوږد کتار زموږ خواته را روان و. دا داسې ناشنا موټر و چې موږ له دې وړاندې هېڅکله نه و لیدلي. د شاوخوا کلیو خلک د موټرو د کتار پر لور منډې ور وهلې. ما له ډاکټر صاحب څخه وپوښتل چې دا مخامخ ناشنا موټر د څه شي دی؟ دا چې زه هغه مهال ماشوم وم او بیا مې ناڅاپه له خولې دا خبره ووتله چې شاید امریکایان وي. په اورېدو یې ډاکټر صاحب په ځیر ځیر راوکتل او بیا یې وویل ته څه پوه شوې چې امریکایان دي؟ زه نه پوهېدم چې څنګه مې دا خبره له خولې وتلې وه. ډاکټر صاحب تر لاس ونیوم او ویې ویل راځه چې ورشو نږدې یې وګورو چې څوک دي او څه خبره ده. دواړه له ویرې پرته د کتار پر لور ګړندي ور روان شو. د موټر کتار تڼۍ ولسوالۍ ته پر غځېدلي سړک د شمال سیند په څنګ کې تم شو. په موټر کې سپاره عسکر له موټر راښکته شول. د کلو له خلکو سره یې روغبړ او مجلسونه کول. موږ هم ګامونه ګړندي کړل چې کتار راڅخه روان نه شي. له ګړندي مزل وروسته چې د کتار ځای ته ورسېدو پوه شو چې د امریکایي پوځ زغروال ټانګونه دي. لوڅ سر امریکایي پیغلې او په سلا بار امریکایي پوځیان د کلو له خلکو او ځوانانو سره خبرې اترې کوي. ډاکټر صاحب په ما د ګوډه انګلیسي له یو امریکایي عسکر سره خبرې پیل کړې. اوس هم نه پوهېږم چې ډاکټر صاحب به څه ورسره ویلي وي. دا لومړی ځل و چې زموږ پر خاوره ما د اشغالګرو امریکایي عسکرو ناولي ګامونه لیدل. تر لنډ ځنډ وروسته امریکایي پوځیان خپلو ټانګونو ته ورپورته شول. پر ټانګونو نصب ماشیندارو ته ناست، ګوته پر ماشه پوځیان په ګردونو کې پټ خوب او ستوماني زنګول. ډاکټر صاحب راته وویل چې دا خلک د شراب معتادین دي، نشه راته ښکاري. کور ته پر لاره په فکرونو کې ډوب وم. د شهید طاهر شاه څېره مې په سترګو کې غړېده. سوچ اخیستی وم زه هم مجاهد شوی وم او د وطن د ازادۍ لپاره له نوو پردیو سره همغسې د طاهر شاه پر څېر د جګړې ډګر ته کېوتی وم. ماسپښین له ماشومانو سره په لوبو بوخت وم خو نه پوهېږم په څه پسې کور ته راغلم. زموږ کره نن د ډاکټر صاحب 15مه ورځ وه. نیغ مېلمستون ته ورتاو شوم خو هېڅوک نه و. سیده مور ته ورغلم. لومړۍ او وروستۍ پوښتنه مې دا وه ډاکټر صاحب څه شو؟ د مور له خبرو پوه شوم چې په ډاکټر صاحب پسې یو کوم موټرسایکل سپور ملګری راغلی و او ورسره تللی دی. د شپې تر ناوخته مې د ډاکټر صاحب څېره له سترګو لرې نه شوه. ما ته یې خندل، مخابره یې راښووه او یو مازدیګر د همدې خوړ پر غاړه یوازې ناست وم چې ناڅاپه مې د خپل کور مخې ته پر تور فرونر موټر سترګې ولګېدې. کسان ترې راکوز شوي وو او زما له پلار سره ولاړ وو. د موټر په لیدو مې سم د لاسه ډاکټر صاحب را یاد شو. په منډه ورغلم او هغه مې ولید. سپینې جامې یې اغوستې وې، وچه ډوډۍ او د هغې په منځ کې پاخه شوي پالک یې په لاس کې نیولي وو او په خوړلو یې لګیا و. زما په لیدو مسک شو او ټینګ یې په غېږ کې ونیوم. ډوډۍ ته حجرې ته نه راتلل. کوم ضروري کار یې درلود، تلوار یې و. ډاکټر صاحب محمد حسین ته وویل خو ناوخته کېږي، له موټر هغه امانت راواخله چې دلته یې کېږدو. محمد حسین بې له دې چې څه ووایي د موټر ډاله خلاصه کړه او 3 ټوپکونه یې راواخیستل. ډاکټر صاحب او محمد حسین دواړه زموږ حجرې ته راننوتل. زما پلار ته یې وویل دا ټوپک به دلته تر هغه امانت ایښی وي چې څو زه بېرته راشم. دا امانت به له ما پرته بل هېڅ چاته نه ورکوي. بیا یې ما ته راوکتل او زما د پلار له لاسونو یو نوی تت تور روسي کلاشینکوف راواخیست، ما ته یې راکړ. دا زما له خوا تا ته ډالۍ دی. ګوره چې لوی شي جهاد به پرې کوي، امریکایان به پرې وژني. زه کوچنی وم، په غېږ کې مې کلاشینکوف هم سم نه شو نیولی. د ډاکټر صاحب سره مې وعده وکړه چې لوی شم خامخا به په همدې ټوپک جهاد کوم. زه د ټوپک د ډالۍ کېدو په خوښۍ کې ډوب شوم چې هغه له موږ څخه رخصت اخیستی و. هېڅ پوه شوی نه وم چې څه وخت تللی دی.
دا ځل د تیر په څیر خفه نه و، ځکه هغه زموږ په کور کې امانت ایښی و. باوري وم چې ژر به خپل امانت پسې بیرته راشي.